چې ماشومان جمعات نه منع کول نه دي پکار. اگر چې یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو خپل جمعاتونه د ماشومانو نه او د قشان د لیونو نه په امن وساتئ. د هغې یو مقصد دا دی چې جمعات داسې ماشوم داخل شو چې د هغه جامې نشته یا د هغه د ګندګۍ نه په امن نه دی یا هغه ګنده دی، نو داسې جماعتونو ته داسې ماشومان مه پرېږدئ. یا داسې راغی جماعت ته او د جماعت په ادب باندې نه پوهېږي، صف کې ودرېدی نه شي، نو داسې ماشومانو نه منع راغلې ده. او بقایه پاتې شو داسې ماشومان چې هغه مونځ کولی شي، مونځ ته ودرېدی شي، اگر که ورانې کوي علما فرمایي دا په کار ده چې راشي. د دغې وجې نه بعضې علماو دا قول کړی دی چې کله د سلام واړوه او په وروستو صف کې ماشومان نه وو، نو په دې وخت کې ته وجاړه، ځکه ستا آینده نسل په بل لار روان شو. نو چې کله تا پسې وروستو صفونو کې ماشومان ولاړې، نو ته په دې خوشحاله شه چې ستا آینده نسل دینداره دی. د دغې وجې نه نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام به خپل نسین حسن او حسین جومات ته ځان سره راوستله، تر دې پورې چې یو ځل نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام دې وجې نه سجده اوږده کړه چې دا پې بره ناست و. یو روایت کې دا هم راځي یو ځل نبي پاک په منبر باندې ناستو او حسن او حسین را روانو لاره کې وغورځېدو، نبي پاک د منبر نه ورکوشو، صحابو ته حکم ونه کړ بلکې خپل یې راواخیست. نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام یو نوسی د زینب رضی الله تعالی عنها بچی وه، سیدنا امامه، هغه به اکثره ځان سره راوستله. او بعضې ماشومان داسې هم دي چې نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام په جولۍ مبارکه کې واړه بولم کړي، لیکن نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه رټلی نه دي او نه یې دسلي دي، بلکې چې کله دغه ماشومان دغه غټو ته ګوري نو دوی به منځګزار جوړېږي. دا عادتونه به دوی کې راځي، ځکه ماشوم خبرې نه دومره نه متاثره کېږي څومره چې ستا د عمل نه متاثره کېږي. چې ته کم فعل کې نو هغه ماشوم هغه زده کوي، هغه په ذهن کې د هغه کیني، لیکن ادب ورته ضرور ښودل پکار دي. او که یو ماشوم داسې وشو چې ښه پوه لیکن بیا هم څه ته یې بول وشول، نو هغه جومات صفا کول پکار دي، هغه ماشوم دسل او هغه ماشوم د جومات نه متنفره کول نه دي پکاره. نبي پاک غټ سړی چې یو بانډچي راغی او یو سیټ ته په مسجد نبوي کې وړو بولو ته ودرېده، صحابو آواز وکړ، نبي علیه السلام ورته پرېږده. چې کله فارغ شو نو بیا راوغوښت، هغه ته یې نصیحت وکړه. نو مونږ او تاسو ته هم پکار دی چې خپلو بچو ته مخکې نه نصیحت کوو چې جومات ته راځئ، ادب او احترام سره راځئ او د منځګزارو خیال ساتئ، شور هلته مه کوئ. بیا مونږ او تاسو ته پکار دی چې مونږ ذهن کې د ماشوم شور نه اچو، بلکې الله ته ولاړ یو. پکار ده چې ماشوم ورانې ونه کړي جومات کې، ځکه د جومات احترام پکار دی. جومات کې به اوازونه نه اوچتوي، لیکن که یو ماشوم دی پوه نه شو او ماشومان اسیم شرارتین وي، د هغې خیال ساتل پکار دی، ادب ساتل پکار دی. علما فرمایي لیکن د قالین قدر به نه کې، د ځمکې قدر به نه کې، بلکې د ماشوم د آینده قدر به کې چې دا یو نیک سړی شي. او چې کله ماشوم بیا به ستا نیک وي نو ستا احترام به کوي، د والدینو احترام به کوي او هغې نه به یو ښه معاشره